دوستانو، یو وار د پاچا په محل کې یو کس حاضر سو او د نوکرۍ طلب یې وکړ. پاچا د دا سړي څخه پوښتنه وکړه چې ته څه قابلیت لرې؟ دا سړي ورته ویلې زه دا قابلیت لرم چې زه چې هر سړي ته وګورم زه د شوی سم چې دا څه رقم سړی دی. زه سړیان ډېر ژر پېژندلی سم. پاچا ده ته د خپل استبل نوکري ورکړه چې د پاچا د اسانو خیال وساتي. څو ورځې تېرې سوې. پاچا د خپل استبل خواته چکر ولګاوی او د دا سړي سه د خپل ډېر نسلي اس پوښتنه وکړه. دا سړي ورته وویلې چې پاچا سلامت، دا ستا کم اس چې دی دا نسلي نه دی. پاچا د ځنګل څخه سایه راوبولی چې هغه په ځنګل کې د دا اس پرورش کړی و او د هغه څخه پوښتنه وکړه چې آیا دا اس نسلي دی که نه دی. دا سایه ورته وویلې چې دا اس نسلي خو دی، لیکن کم وخت چې دا پیدا کېدی د دې مور مړه سوه. دا موږ د غواو سره د غواو په شیدو باندې رالوی کړی دی. پاچا ډېر حیران سو او دا سړي صبر ته پوښتنه وکړه چې تا ته څنګه معلومه سوه چې دا اس نسلي نه دی. دا سړي ورته وویلې چې کوم وخت چې د اس واښه خوړل د ده به سر لاندې د مځکې خواته و، جبکې نسلي اس چې دی هغه خوله په واښو ډکه کړي او سر لوړ کړي بیا واښه خوري. پاچا د دا سړي د عقل څخه ډېر متاثره سو او ده ته په انعام کې اناج او د ښه چرګانو غوښې ورکړلې او پاچا دی د ملکه په محل کې ولګاوی. څو ورځې تېرې سوې. پاچا د ملکه باره کې د دا سړي څخه پوښتنه وکړه. دا سړي ورته وویلې چې دا ستا ملکه بظاهر خو ملکه ښکاره کېږي خو دا شهزادۍ نه ده. پاچا ډېر پریشانه سو او خپلې خواښ ته ولاړی او د هغه څخه پوښتنه وکړه چې رښتیا راته ووایه دا زما کور وله دا واقعي شهزادۍ وله که نه وله. خواښ یې اخر کار جواب ورکوي چې دا زموږ خپله لور نه ده، دا شهزادۍ نه ده. ستا پلار په کوچنیوالي زموږ لور کول کړې وه ستا دپاره. 6 میاشتې بعد زموږ لور مړه سوه، نو ستی د بادشاهت سره قریبي تعلقات دپاره موږ د بل چا لور خپله کړې وه او هغه مې راغټه کړې وه. پاچا چې راغی دا سړي سې پوښتنه وکړه چې تا ته څنګه معلومه سوه چې دا زما ملکه شهزادۍ نه ده. دا سړي ورته ویلې دا ستا د ملکې چې کوم د خادمانو سره کوم رویه وه هغه ډېره خرابه وه، ځکه ما دا نتیجه واخیسته چې دا شهزادۍ نشي کېدی. پاچا دا سړي د عقل څخه نور متاثره سو او ده ته په انعام کې وزې او پسونه ورکړو او په خپل محل کې نوکري ورکړله. څو ورځې تېرې سوې. پاچا دا سړي څخه د خپل متعلق پوښتنه وکړه چې زما په باره کې ته څه وایې. دا سړي ورته وویل پاچا سلامت، د سر امان دي، زه به تا ته خبره وکړم. پاچا ورته وویل ویکه. ول نه ته پاچا یې او نه ستا چال چلن د پاچایانو د دی. پاچا ډېر پریشانه سو. خپل مور له رالی چې موره زه ستا زوی یم که نه یم. دا مور یې ورته وویلې چې و زویه ته زموږ زوی نه یې، موږ اولاد نه کېدی، ته د یو شپانه زوی یې. پاچا برته رالی د دا سړي څخه پوښتنه وکړه چې تا ته څنګه معلومه سوه چې زه د یو شپانه زوی یم. دا سړي ورته وویلې چې کوم وخت پاچا چاته انعام ورکوي نو هغه د خپلې خزانو څخه سونا او هیره ورکوي، لیکن ته په انعام کې چاته اناج، چرګانو غوښې او پسونه وزې ورکوي. ته داسې ماته معلومه سوه چې ته د پاچا زوی نه یې. نو ګرانو کتونکو، د انسان عادتونه د نسل ښکاره کوي. د انسان عادت، اخلاق د وینې او د نسل ثبوت وي. امید لرم چې تاسو ته به دا کیسه ډېره خوند درکړي. دغه رقم مزید کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره پر فیسبوک
واتس اپ ټویټر باندې شیر کړئ. والسلام.